بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، ډیر د خوښۍ مقام دی چې موږ دلته د میناخیلو کلي ته راغلي یو. د وزیرستان یو انتهایی حساس، انتهایی ښکلی کلی دی او خوشنصیبي د هغه ده چې زموږ سره په څنګ کې ناست ملګری خیام مروت صاحب چې د 2 کتابونو خاوند هم دی، دا زموږ سره په څنګ کې ناست دی. راځو د خیام مروت نه د ژوند په اړه یو څه پوښتنې کوو او خبرې ځنه اورو. خیام مروت صاحب په بانډار کې درته هرکلی وایي. مننه قاسمي صاحب. زه د دې کلي ټولو خلکو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ډېره خوندوره علاقه ده او ډېر ښه خلک دي. الله دې وکړي چې بار بار مو دا ملاقاتونه کېږي. د دې ملګرو په فرمایش باندې وایي چې یو بانډار جوړوو، نو حقیقي او سنجیده کلامونو باندې مو ټټر سره شین کړ. نن به یو روماني اشعار دي چې نه دې په زړه کې شته احساس او نه حیا دردرومي، نه دې په زړه کې شته احساس او نه حیا دردرومي، په کوم جواز زما په حال پورې خندا دردرومي، او زما د کاڼي په شان سخته زړه حیران دې کړمه، زما د کاڼي په شان سخته زړه حیران دې کړمه، چې شوې مین نو اوس په نه کیسه ژړا دردرومي، او زما د کاڼي په شان سخته زړه حیران دې کړمه، چې شوې مین نو اوس په نه کیسه ژړا دردرومي، او په خپل ریبار مې د دا شک چې مین شوی نه وي، په خپل ریبار مې د دا شک چې مین شوی نه وي، چې ستا په لورې درلېږم نو په هوا دردرومي. مننه چې په خپل ریبار مې د دا شک چې مین شوی نه وي، چې ستا په لورې درلېږم نو په هوا دردرومي، او کاڼي دې جمع کړي خبر کړه ماشومان د کلي، کاڼي دې جمع کړي خبر کړه ماشومان د کلي، خیام مروت په دې دیدن ته سبا بیا دردرومي. مننه چې غزل ده چې مولوي صاحب بېادبي دې معافي ټول روماني وایو. تبا دې کړم د کښلي جانان یاده یو خو ته، تبا دې کړم د کښلي جانان یاده یو خو ته، کړه ټوله زندګي مې دې برباده یو خو ته، او اول د غره کیندل او بیا د سر قربانول، اول د غره کیندل او بیا د سر قربانول، مینو ته دې ګرانه کړه فرهاده یو خو ته، او خفه شوم. مننه جي. اول د غره کیندل او بیا د سر قربانول، مینو ته دې ګرانه کړه فرهاده یو خو ته، او خفه شوم ما ویل نه راکوې نقشه د یارۍ، خفه شوم ما ویل نه راکوې نقشه د یارۍ، مسکی شوه ویلې واخله مړه دا د یو خو ته. خفه شوم ما ویل نه راکوې نقشه د یارۍ، مسکی شوه ویلې واخله مړه دا د یو خو ته، او ځوانان او پیغلې دواړه دې ګډېږي په یو ځای، ځوانان او پیغلې دواړه دې ګډېږي په یو ځای، دا څه کوې د ننګ ډکه هېواد یو خو ته. او مننه جي. ځوانان او پیغلې دواړه دې ګډېږي په یو ځای، دا څه کوې د ننګ ډکه هېواد یو خو ته، بل کار دې ترېنه پاتې بس یو ډول دی او رباب، بل کار دې درنه پاتې بس یو ډول دی او رباب، خبر یې چې دا څومره لوی ګناه ده یو خو ته. او خیامه ما خو ویل چې د ستا زړه کې به وي عشق، خیامه ما خو ویل چې د ستا زړه کې به وي عشق، خیامه د ستا زړه کې خو دنیا ده یو خو ته، یو خو ته.